د نن ورځې تازه خبر. عباس ستانکزي داسې کومې خبرې وکړې چې د افغانانو زړونه یې وګټل. سلام، وخت بخیر. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر پایه وګورئ او که تر اوسه پورې مو وطن میډیا یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی هم دا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو نوي او تازه معلومات تر تاسو در ورسیږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین شیر محمد عباس ستانکزي یو ځل بیا په ټول هیواد کې د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو ټینګار کړی دی. ښاغلي ستانکزي نن سه شنبې د تلې پر 5مه په کابل کې یوې غونډې د نجونو د بندېدو ښوونځیو په تړاو ویلي چې په افغانستان کې هیڅوک د زده کړو مخالفت نشي کولی ځکه ټول د نجونو زده کړو غوښتونکي دي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین خبرداری ورکړی چې هیڅوک د ښوونځیو د بندېدو په اړه شرعي دلیل نه لري او باید چې ژر تر ژره په دې برخه کې شته ستونزې حل شي. د ښاغلي ستانکزي په وینا چې د افغانستان ټول دیني عالمان پر دې همغږي دي باید ژر تر ژره د تعلیم زمینه مساعد او د نجونو پر مخ تړلي ښوونځي پرانیستل شي. هغه ویلي دا ما څو ځله ویلي دي اوس یې بیا په صریحو الفاظو سره وایم چې تعلیم پر نر او ښځه باندې فرض دی. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې تعلیم او تربیه باید خلاصه شي، له تبعیض پرته د نر او ښځې پر مخ خلاصه شي. علما شته، هیڅوک د دې له فرضیت څخه انکار نشي کولی، دا مطلق فرض دی. په نر او ښځه باندې ژر تر ژره باید په افغانستان کې د مدرسو او مکتبونو دروازې د ټولو پر مخ خلاصې شي. دا به پکې نه وي چې احمد به ځي محمود به نه ځي، ټول به ځي، په دې برخه کې به تبعیض نه وي. که موږ وغواړو ملي وحدت قایم کړو باید د تعلیم دروازې د ټولو پر مخ خلاصې کړو او ټولو ته په ازادانه توګه د تعلیم زمینه برابره کړو. د طالبانو د حکومت دا جګپوړی چارواکي دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له تیر یو کال راهیسې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو پر مخ تړلي دي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت. بیکاري